والي شاه محمود میخیل د غوی په 23مه ماښام ناوخته د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د هغه ټپیانو د روغتي وضعیت پوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې په ماښامني د تروریستانو له لوري په چاودنو کې ټپیان شول. نوموړي د ټپیانو د روغتي وضعیت څخه د پوښتنې پر مهال وویل خواشینی دی چې تروریستانو د رکشې په وسیله د روژې په مبارکه میاشت کې په ماښامني کې چاودنې وکړې چې له امله یې 4 تنه هغه کسان شهیدان شول چې په لاسي کراچیو کې د روژه ماتې په موخه خرما، روح افزا او نور توکي پلورل. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 20 تنه ټپیان شوي هم دي چې شهیدان او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او د څو تنو ټپیانو حالات هم نازک دي، خو روغتیاپالو ته د ټپیانو په درملنه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه وکړه. هغه ویل امنیه قومندان او ملي امنیت ته دنده ورکړې چې خپل تدابیر تر دې هم جدي کړي ترڅو د روژې په مبارکه میاشت کې د نورو تروریستي پیښو مخنیوی وشي. وطن دښمنانو نن ماښام د روژه ماتې په وخت کې د رکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي. متاسفانه چې د دې وطن دښمنان د دې وطن د خلکو دښمنان دیو نه ملکي کسان پیژني نه روژه پیژني او حتی دا د اسلامي او انساني ټول اصول مخالف کار دی چې ته دغه بیچارهګان چې دلته غریبي کوله او د روژې په میاشت کې د دیو په منځ کې ته انفجار ورکې او ټول ملکي تلفات یې دلته رامنځته شوي دي. نظامي د پولیسو هیڅوک دلته زخمي شوي نه دي. هغه ارقام چې موږ د رئیس صاحب د صحت عامې او ډاکټر صاحبانو نه واخیستل 4 کسان ملکي کسان شهیدان دي او د شلو حدودو په شاوخوا کې زخمیان دي چې د زخمیانو د اکثریتو صحي وضع ښه ده. زما هدایت ډاکټر صاحبانو ته دا دی چې دوی به خپله نهایي وسه کوي چې څه امکانات دلته وي هغه به دوی په لاره اچوي او د دوی تداوي به کوي او که ضرورت وي موږ کولی شو چې زخمیان کابل ته هم انتقال کړو. نو قومندان صاحب د امنیه معلم صاحب د ولایت شاوال صاحب ټول دوستان چې دلته راغلي دي د دوی پوښتنه مو وکړله او انشاءالله چې زخمیان به مخ په کېدو باندې ځکه دا وضع یې ښه ده خو بیا هم دغه 4 کسه چې قرباني شول موږ یې ډډمن یو ټول پرې خفه یو او قومندان صاحب د امنیې ټولو کشفي او امنیتي ادارو ته معلم صاحب امنیت د شالیان دلته دی ټول ته دا دنده ورکړله چې د روژې مبارک په میاشت کې نور خپل تدابیر دې اضافه کړي او د داسې پیښو مخه ونیسي. د جلال آباد په حوزوي روغتون کې د ناروغانو د وضعیت څخه د لیدنې پر مهال له ننګرهار والي سره د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز، جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل او ملي امنیت مرستیال سید حکیم هم ملتیا کوله.